سلامونه ملګرو، دغه جومات زما کور ته نږدې دی او جمعې ورځ ده. وخت نه وخت چې دلته زه راځم، دلته اکثره اوبر ډرایوران راځي، خپل موټرونه دغلته پارک کوي او بیا دغه ځای نه وروسته هم دغسې راځي جومات ته ځي، لمونځ کوي. زه تاسو ته د جومات داخل ساحه ښایم چې دا خلک چې دلته ژوند کوي او دا اوبر ډرایوران چې دي، دوی په خپل شخصي لګښت باندې جوړ کړی. په تېره د اوبر ډرایوران چې دوی سره یو ځای سوي دي، جومات یې جوړ کړی تر څو د جمعې لمونځونه دغلته وکړي. قال ما نقصت صدقة من مال وما زاد الله عبدا بعفو إلا عزا وما تواضع أحد لله إلا رفعه الله عز وجل. يعني كل الآيات تتكلم في القرآن أغلبها لما يأتي ذكر الصدقة تتكلم عن أجرها وحسنتها. في موضع واحد الشيطان يعدكم الكفر، يعدكم الفقر،